سلامونه ملګرو، په دې لږ ښایسته د تل سی اس اس 15 ویډیو ده. دې ویډیو کې به موږ د موبایل اپس جوړو. همدارنګه د میډیم سکرین او ډیسکټاپ سکرین لپاره به موږ ډیزاین امپروومنت راوړو. نو تر هر څه لومړی زه دلته راځم، دا په دوه کټګوریانو باندې موږ ویشو. دې ته موږ ډیسکټاپ نیبار وایو، او د دې لاندې به موږ سره موبایل نیبار. تر هر څه لومړی راځم ډیسکټاپ نیبار ته سټایل او ډیزاین ورکړم. نو زه لومړی راځم دلته لیکم مرجن هورزونټال، دا ما سره څلور ریم شي. دا چې زه کله سیف کوم دا په دې شکل ماته ښکاري. همدارنګه مرجن ټاپ د ما سره دا هم څلور ریمه واخلي. د دې سره خوا کې یو بل کلاس ته زه ورته وایم چې دا راونډډ ال جی کا. نو د دې د کونجونه ما سره په دې شکل باندې راوند شي. که تاسو غواړئ چې نه لږ زیات دی راوند شي، نو زه دلته راځم 2 ایکسل ورته لیکم. نو دا ما سره په دې شکل باندې ښکاري. اوس که تاسو راشي دا نیبار لارج سکرین یا د ډیسکټاپ سکرین لپاره جوړ کړئ، نو دا په دې شکل تاسو سره ښکاري. او که میډیم سکرین ته راوړئ نو په دې شکل باندې ښکاري. نو تر هر څه لومړی موږ دلته د ډیسکټاپ نیبار لپاره ډیزاین او سټایل ورکوو. بیا په دغه نه وروسته موږ موبایل نیبارز جوړو. نو زه راځم ډیسکټاپ نیبار ته، او په دې ځای کې زه دغه سټایل چې دی دا ریموو کوم، او د دې په ځای باندې زه خپل نور سټایل لیکم. لومړی زه راځم دلته لیکم ایچ اوبر، او دې ته زه بیک ګراوند چې دی دا بلو کوم. دا زه سیف کوم، نو دا به ما سره په دې شکل باندې وښکاري. همدارنګه زه راځم دلته ایچ اوبر لیکم، او دې ته د دې ټیکسټ چې دی دا زه وایټ کوم. نو زه چې کله دلته راځم د دې ټیکسټ په ما سره وایټ کیږي. د دې نه وروسته زه راځم دې ته پیډینګ هورزونټال ورکوم. نو دا چې کله تاسو سیف کړئ، اوس تاسو وګورئ دا موږ سره په دې شکل باندې ښکاري. را به شو دې ته پیډینګ ورټیکل ورکوم، دوه ریمه. دا زه سیف کوم، نو دا ما سره په دې شکل باندې وښکاري. اوس به راشو دا به لږ راوند کړو. نو تاسو دلته وګورئ دا موږ سره د دې کونجونه راوند شو. همدا رقم تاسو به دلته راشئ او دې ته به ترانزیشن کلاس ورکړئ. نو ترانزیشن کلاس موږ په دوهمه او لومړۍ ویډیو کې لوستی دی. که تاسو چېرته هغه ویډیو نه وي لیدلې، نو مهرباني وکړئ هغه وګورئ، نو بیا به په پوره ډول په ترانزیشن باندې پوه شئ. همدا رقم دلته زه راځم او دې ته زه ډیوریشن ورکوم، چې دا د ما سره 300 ملي سیکنډه وروسته د دې دغه کلر موږ ته راښکاره کېږي. نو دا سټایل موږ سره تقریبا تکمیل شو. که تاسو غواړئ چې نه مینیوز دی اول کې ما سره یو بل کلر واخلي، نو تاسو دلته راشئ ساده ورته ولیکئ ټیکس ګرے 500. نو په لومړي سر کې به تاسو سره دا په دې شکل باندې ښکاره کېږي. کله چې موز چوبر کېږي، نو دې دا بیک ګراوند چې دی دا موږ سره بلو کېږي، او همدارنګه ټیکس به موږ سره وایټ کېږي. دا چونکې موږ سره ډیسکټاپ نیبار دی، نو موبایل نیپس موږ تر اوسه پورې نه دي جوړ کړي. موبایل نیپس کې به موږ په دې شکل باندې نه ښیو. نو دا موږ سره ډیسکټاپ نیبار دی یا میډیم سکرین لپاره چې کوم نیبار موږ استفاده کوو، نو دا په هغې شکل ده. تاسو به راشئ دا کلاس په دې ځای نه کاپي کړئ. نو موږ سره تقریبا زموږ د ډیسکټاپ نیبار سټایل چې دی دا تکمیل شو. نو دا په لارج سکرین کې موږ سره داسې ښیي. تاسو اوس نیبار ته راشئ، نو هر نیب یا هر مینو تاسو ته خپل بیک ګراوند کلر او همدارنګه ټیکس کلر تاسو ته متغیر کېږي. او که تاسو چېرته دا میډیم سکرین ته کوئ، نو په میډیم سکرین کې هم په دې شکل باندې. اوس راځو موبایل نیپس جوړو. نو د موبایل نیپس لپاره لومړی ضرور دا ده چې موږ دلته یو چک باکس ولرو. دغه د ډیسکټاپ نیبار چې دي دا باید هایډ کړو. نو څنګه کولی شو؟ لومړی به دلته راشو او دا به موږ هیډن کړو. دا د کوم وخت کې موږ ته راښکاره کېږي؟ په هغه وخت کې چې کله موږ سره میډیم سکرین او یا لارج سکرین. په موبایل سکرین کې موږ سره نیپس چې دي ډیسکټاپ نیپس هایډ شو. نو تاسو راشئ دا ګوره چې میډیم سکرین ته کله تاسو راځئ، نو تاسو به دا نیبار ښکاري. چې کله لارج سکرین ته ځئ هم به ښکاري. خو که موبایل سکرین ته راځي، نو دا نیبار به موږ سره هایډ کېږي. نو لومړي سر کې به دلته راشو، موږ به په دې ځای کې یو انپوټ چک باکس واچو. انپوټ چک باکس په دې خاطر باندې اچو چې دلته موږ سره همبرګر آیکن یا مینو به چې کله موږ دا کلیک کوو، نو باید اتوماتیکلی دلته موږ سره مینیوز ایکسپاند شي، راښکاره شي. او چې کله بیا کلیک کوو، نو دا باید بیرته کالیپ شي. نو چونکې دلته موږ جاوا سکرپټ نه استفاده کوو، د تایلوین سی اس اس په طریقه باندې دغه موبایل نیپس د دې ایکسپاندینګ او همدارنګه کالیپسینګ دا کنټرول کوو. نو زه لومړی راځم دلته انپوټ چک باکس لیکم، او دې انپوټ چک باکس ته چې دی آی ډي ورکوم. دا نیم یې زه ریموف کوم ځکه د دې ضرورت ماته نشته دی. او دلته آی ډي دې ته زه لیکم مینیو ټاګل.
دا چې زه کله سیو کوم نو دلته تاسو ته ګوره چک باکس راښکاره شو. اوس به راشو دې ته به کلاس ورکړو پیر هیډن. نو دا پیر هیډن کلاس په هغه وخت کې ضرور دی چې کله موږ دلته د همبرګر آیکن جوړ نو زه به لومړی راشم دا به اوس ریموو کړو د اوس لپاره او دلته به موږ همبرګر آیکن جوړ نو همبرګر آیکن موږ څنګه جوړولی شو دلته به لومړی لیبل ولیکو او دا لیبل به موږ سره د مینیو ټګل لپاره دې کې به ما سره یو ډیف ټیګ وي او په دې ډیف ټیګ کې به ما سره 3 دانې سپین ټیګز موجود دي. نو تر هر څه لومړی به زه دلته راشم او دې سپین ته به موږ سټایل ورکړو دې ته به ویټ ولیکم شپږ ریمه او همدارنګه هایټ به هم ما سره 0.5 ریمه او د دې نه وروسته د دې بیک ګراوند کلر چې دی ما سره دا ګری 800 اندازه باندې او د دې نه وروسته به زه راشم ترانزیشن کلاس به ولیکم همدا کلاس به موږ دې ځای نه هوبهو کاپي کړو او دلته به یې موږ پیسټ کړو نو تر اوسه موږ سره همبرګر آیکن نه ده جوړه شوې دلته به موږ یو بل کلاس چې دی د بلاک په نوم باندې دا به ورسره اضافه کړو تر څو موږ سره دلته لاین راښکاره شي او دا بلاک به په ټولو باندې اپلای کړو نو دلته موږ دا بلاک هم اډ کړو دا چې کله اډ کړو نو موږ سره دلته همبرګر آیکن جوړه شو نو د دې نه وروسته به موږ راشو او دې ته به فردر سټایل ورکړو دې لیبل ته نو دلته به زه ولیکم چې کلاس دې کلاس ته به زه لومړی دا معرفي کړم چې کله زما میډیم سکرین ته اندازه رسیږي نو دا باید ما سره هایډ شي نو دا به څنګه کوو دلته به راشو ورته به ولیکو چې لارج سکرین یا همدارنګه میډیم سکرین ته کله رسیږي اندازه نو ته ما سره څه شه هایډ شه یعنی دا لیبل ما سره په میډیم سکرین کې هایډ شي د دې نه وروسته زه راځم او دې ته لیکم کرسر پوینټر اوس که تاسو دلته راشي وګورئ نو موږ سره کرسر پوینټر نه راځي نو موږ به راشو دلته به کرسر پوینټر نو موږ سره به اوس کرسر پوینټر کیږي صحیح ده چینج کیږي به دې نه وروسته راشو دې ته به پیډینګ 2 ریمه ورکو او د دې نه وروسته به راشو ایچ اوبر کلاس به پې اپلای کړو نو کله چې زه کرسر راوړم نو ګوره دې بیک ګراوند کلر کې ما سره بي جی ګری کلر راځي صحیح ده یعنی ګری کلر ما سره په بیک ګراوند کې راښکاره کیږي اوس زه غواړم چې دغه کلر چې دی دا د ما سره راونډډ شي نو زه به دلته راشم ورته به ولیکم چې راونډډ ال جی او همدارنګه دې ته به زه ترانزیشن ورکړم نو اوس تاسو راشئ چې کله تاسو کرسر راوړئ نو ګوره دې دغه څنګونه یا کونجونه چې دي دا موږ سره راونډډ هم شو او دلته چې دی موږ سره ترانزیشن کلاس هم واخیسته اوس به راشو دلته به هغه کلاس چې موږ ورکړی و هغه به دلته اضافه کړو ورته به ولیکو چې پیر هیډن دا مطلب چې دلته به ما سره د دې لاندې چک باکس صحیح شو نو پیر هیډن کلاس دا موږ سره دا کار کوي چې د دې همبرګر آیکن لاندې اوس موږ سره چک باکس راغی کله چې موږ همبرګر آیکن کلیک کوو نو دې دا مطلب دی چې موږ چک باکس کلیک کوو او چې کله بیا کلیک کوو نو دلته موږ سره دا انچک کیږي دلته به اوس راشو د ډیسکټاپ نه بار به دې ځای نه کاپي کړو او د موبایل نه بار برخه کې به موږ پیسټ نو تر هر څه لومړی به زه دلته راشم ډیف ټیګ به ولیکم په دې ډیف ټیګ کې چې موږ سره زمونږ دغه ان آرډر لیست چې دی دا به موږ سره موجود دی نو دلته ان آرډر لیست چې دی لومړی به موږ خپل سټایل ورکړو د موبایل نه بار برخه کې زه به لومړی دلته ولیکم چې دا ما سره فلیکس ده او دا فلیکس چې ما سره کالم لري همدارنګه د دې پیډینګ هارزونټل ما سره شپږ ریمه ده او پیډینګ ورټیکل چې ما سره 4 ریمه ده د دې نه وروسته به موږ راشو دلته به سپیس ورکو سپیس به ورکو البته ورټیکل 3 ریمه نو دا به یو د بل څخه فاصله واخلي ورټیکل او د دې نه وروسته به راشو دې ته بیک ګراوند ورکو وایټ چونکې دلته کلر اوس موږ سره وایټ دی نو ځکه دلته وایټ موږ ته نه ښکاره کیږي او په دې ځای کې به موږ بلاک کلاس واچو په همدې شکل باندې به دا بلاک موږ ټولو مینیوز ته ور اضافه کړو نو دا د موبایل نه بار چې موږ سره په دې شکل باندې شو اوس به دې نه وروسته راشو دلته دا ډیف ټیګ ته چې دې ته به موږ سټایل ورکړو نو دا ډیف ټیګ چې موږ سره دا ټول نه بار سي دا کنټرول کوي او همدارنګه دې ایکسپاند او کلیپسینګ موږ سره په دې
ډیپ ټیک کې کیږي. نو په لومړي سر کې به زه دلته راشم او دې ته به زه بیک ګراوند ورکړم بي جي وایټ. همدارنګه دلته به زه راشم او دې ته به ویټ ورکړم فول. همدا رقم موږ به راشو د دې ټاپ چې دی دا به هم موږ سره فولي. یعنی دا لیفت سایډ اندازه دې چې څومره راځي دا به ما سره 0 راځي. او د دې نه وروسته به زه راشم دلته به شیډو اکسل ورکړم. نو تاسو ته به اوس ښکاره شي چې موږ نیبرز تقریبا آماده دي. صحیح ده. د موبایل نیبس پر فقط د دې پوزیشن یعنی ځای موقعیت بدلول پکار دي چې کله زه په دې باندې کلیک اخلم نو دا به ته کلیپس کیږي او بیرته به ایکسپاند کیږي. اوس به راشو دغه کونجونه چې دي دا به موږ یو څه ناسه راوند کو. زه به دلته ورته ولیکم چې راوند اټ ټو اکسل. د دې دا کونجونه ما سره راوند شو. همدا رقم دلته به زه راشم مارجن ټاپ به ورکړم 2 رېمه. نو دا به څه ناسه ما سره په ځای نه لږ راښکته شي. د دې نه وروسته به زه راشم ترانزیشن به ورکړم. ترانزیشن آل. نو دلته ما ترانزیشن آل کلاس ورایټ ک. نو دا ما سره په دې مینیوز کې موبایل مینیوز کې په ټولو برخو باندې دا اپلای شو. نو زه چې کله په دې باندې کلیک اخلم نو دا ما سره په ترانزیشن شکل باندې راښکاره کیږي. یعنی سموث والی پکې راځي. زه کله کرسر واوړم یا همدارنګه مینیوز باندې کلیک اخلم نو دا ماته په دې شکل باندې راښکاره کیږي. به دې نه وروسته زه راځم او ډیوریشن ورکوم 300. نو 300 ملي سکند وروسته به دا ماته ریفلیکشن کوي یا به ماته به دا مینیوز په دې شکل باندې راښکاره کیږي. اوس به دلته راشو که تاسو فکر کړئ په دې ځای کې موږ پیر هیډن کلاس ورکړی دی. نو دا پیر هیډن د دې چیک باکس لپاره موږ استفاده کړه. را به شو دغه کلاس چې دی دا به موږ کنټرول کو په خپل ډیپ ټیک. نو دا به موږ څنګه لیکو؟ دلته به راشو ورته ولیکو چې پیر چیکډ. که چېرته پیر کلاس په چیک باکس کې موږ سره چک کو. صحیح ده. نو ته ماته چې وکړه د دې ماکس هایټ چې دی دا ماته 40 ده ماکه. او همدارنګه دا ماته په میډیم سکرین کې هایټ کا. اوس که تاسو دلته راشئ او دا داسې کش کاږئ نو تاسو سره په میډیم سکرین او همدارنګه په لارج سکرین کې دا هم ښکاري. نو موږ غواړو چې په میډیم سکرین او لارج سکرین کې دا موږ سره هایټ شي. نو څنګه به کوو؟ دلته به راشو ام ډي هیډن به ولیکو. نو دا به موږ سره په میډیم سکرین او لارج سکرین کې اتوماتیکلی هایټ کیږي. نو دا لارج سکرین شو موږ سره، اوس دا میډیم سکرین شو، همدارنګه دا موږ سره سمال سکرین شو. اوس به دې نه وروسته راشو نور فردر کلاسز به ورکو. په دې ځای کې موږ سره یو کلاس دی is in او out په نوم باندې. همدارنګه دا is in او out چې دی دا موږ سره د دې همبرګر آیکن لپاره استفاده کیږي. چې کله موږ په دې باندې کلیک اخلو نو دا به موږ سره د مینیوز راخی او بیرته کله چې بیا کلیک پې اخلو نو دا موږ سره هایټ کیږي یا به کلیپس کیږي. ماکس هایټ د دې ما سره 0 شي. اوس به راشو دا به موږ په اوورفلو هیډن کې موږ راونغاړو. اوورفلو هیډن دا مطلب دی چې دا به موږ سره هایټ کیږي. چې کله زه په دې باندې کلیک اخلم نو دا ما سره راښکاره کیږي. چې کله زه په دې باندې کلیک بیا اخلم نو دا ما سره هایټ کیږي. نو دلته موږ راشو اوورفلو به ولیکو او دې ته موږ هیډن ور معرفي کړو. نو دا موږ سره هایټ شو. نو چې زه کله په دې باندې کلیک اخلم نو دا ګوره ما سره هایټ کیږي او بیرته راښکاره کیږي. اوس خبره دا ده د دې پوزیشن یا موقعیت باید موږ بدل کړو. همدارنګه دا آیکن باید دلته راشي همبرګر آیکن، او چې کله زه په کلیک اخلم نو باید دا مینیو سي دي دلته ماته لاندې ایکسپاند شي او همدارنګه بیرته کلیپس شي. نو موږ یو کلاس لرو د ابسولوټ په نوم باندې. ابسولوټ کلاس موږ د پوزیشن د برقرار ساتلو لپاره کاروو. نو دلته موږ ولیکو ابسولوټ. دا به موږ سیو. نو تاسو ته ښکاري چې دلته اوس ما سره د همبرګر آیکن چې دا د خپل پوزیشن ته لاړه او چې کله زه په دې باندې کلیک واخلم نو ګوره ماته مینیوز راښکاره کیږي خو دلته نه ښایي. نو دې ښودلو لپاره به موږ لومړی دلته راشو او خپل عمومي نیبر ته چې دی دې ته موږ یو کلاس معرفي کړو د ریلیټیو په نوم باندې. نو دا موږ سیو کړو. نو دا ریلیټیو کلاس چې دی اوس موږ دې ته ور معرفي کړو. د دې نه وروسته به بیرته خپل موبایل نیبس ته راشو او دلته به ټول کلاسونه چک کړو چې موجود دي موږ سره. اوس چې زه په دې باندې کلیک واخلم نو ګوره تاسو ته پراپر موبایل نیبس موږ سره راښکاره شو. چې کله دوباره په دې باندې زه بیا کلیک واخلم نو دا بیرته ما سره هایټ کیږي. نو دا موږ سره موبایل نیبس شو. اوس که تاسو چېرته راشئ دا لارج سکرین ته کوي یا میډیم سکرین ته نو تاسو سره موبایل نیبس هایټ کیږي او لارج سکرین کې به هم تاسو سره هایټ کیږي. نو موبایل نیبس چې په موبایل سکرین یا په سمال سکرین کې موږ سره کار کوي. همدا رقم دا دلته په پراپر شکل باندې تاسو سره راښکاره کیږي.
نو دا موږ سره موبایل نایب شو. همدا رقم تاسو کولی شئ چې په موبایل سکرین کې همدارنګه فوټر هم ډیزاین کړئ او سټایل یې یو څه ناڅه مرتب کړئ، جوړ کړئ. په لومړي قدم کې زه راځم دې ته مارجن هارزونټل ورکوم 4 ایم، همدارنګه ام بي مارجن باټم ورکوم 4 ایم. په همدې شکل باندې د دې د کونجونه چې دي دا راوند کوم 2 اکسله او دې ته لږ شیډو ورکوم. نو تاسو وګورئ دا موږ سره په پراپر شکل باندې دا سټایل مرتب شو او ډیزاین یې تکمیل شو. نو دا ویډیو تر همدومره وه، تر بل ویډیو د خدای په امان.